ګوره وروره اول خو دا ده چې تاسې بهتان او تهمت تړئ د کسانو نومونه م واخیستو بیا وایي چې تاسو دې حمایت کوئ تاسې را ثبوت کوئ چې موږ لکه اوس چېرته د محقق حمایت کړی موږ چېرته اجازه راکړه چې خبرې وکړو که چېرته موږ مثلا په اجازه راکړئ چې زه خبرې وکړم مثلا که چېرته موږ د خلیلي ملاتړ کړی وي یا هم د محقق کړی وي ته څه خبرې روزانه موږ په نړیوالو ناستو مجالسو کې مخامخ کیږو موږ لاس نه میلاوو موږ لاس نه ورته ورکوو خو په دغسې مجالسو کې تاسې باید لاړ شئ چې خپله خبره وکړئ زه دا وایم چې ای افغانانو ای د موږ افغانانو ټول افغانانو ته وایم داسې مجالس یوازې مه پرېږدئ که تاسې یو ځای ولیدئ چې په یو مجلس کې محقق ده او خلیلي ده او دوستم ده یا مثلا نور د موږ تاسې ظاهر قدیر ده یا همایون ده یا دا ډوزماران دي یا دا وطن فروشان دي مجلس مه ترک کوئ بلکې مجلس ته لاړ شئ د جاسوسانو په سترګو کې ګوتې واچوئ کې به هلته د وطن عشق وي او د وطن مینه وي تا کې به هلته د وطن دپاره ته رښتیا د وطن عسکر وي چې ته په مجلس کې مخامخ په سترګو کې ګوتې ور واچوې دا خو تاسو د پردې تر شا نه خبرېږي چې پردې تر شا څه روان دوي تاسو چې د مسعود د زوی سره احمد مسعود سره تاسو په غونډه کې ناست وئ تاسو خپل بیان تاسو څه شی و چې تاسو څه بیان ورکړه خپل د ما د ګوره ضرور نه ده چې زه تاسو د هغه بیانه اوس زه تا دلته اظهار وکړم ولې وخت نه ده که زه تاسې ته هغه څه چې موږ هلته اورېدلي دي هغه څه چې موږ په هلته فعالیت کړی ده سیاست دا نه ایجابوي چې زه تاسو ته ووایم خو دومره زه تاسو ته وایم چې که په یو مجلس کې تاسو اوس وګورئ مثلا لاړ شئ په دې نورو قومونو کې یو به هم زبان د ده وانه ورئ چې دی په هغه باندې انتقاد وکړي یا په نوم به نه اخلم د یو چا که نه خو زه وایم دا تاسې افغانانو کې پښتانه ولې په خپلو پښتنو دومره بې اعتماده یاستئ چې په یو مجلس کې یو څوک هغه کوي په ځای دی چې ته په دې باندې افتخار وکړي او د هغه ملاتړ وکړي چې یو څوک هلته شته چې انشاءالله هلته به ستا د ولس ستا د هېواد ستا د قوم سپکه نه ویل کېږي ولیکن تاسې پې بدګمانه هستئ اشتراک مه پکې کوه در حال په څه خاطر زه تا نه یادوم زه نه پوهېږم ته څوک او د تا هغه حیثیت یا د تا سیاست یا علمي پوهه د څومره ده د موږ ډېر قوي سیاستوال د پښتانه انتقاد کوي چې قاري صاحب ولې فلاني مجلس ته لاړې زه چې د هغه عمر ته وګورم 50 کاله عمر بیا د هغه علم ته وګورم د هغه سیاست ته وګورم چې 10 کاله په سیاست کې لوبېدلی او دی تر اوسه په دې هم نه پوهېږي چې تا ته ووایي چې والا افرین چې په دغه مجلس کې ته یې زه په دې ډاډه یم چې هلته به د ما څوک د ما د بیخ د ویسو خبره به څوک نه کوي زه په دې ډاډه یم چې تا غوندې یو باجرأته په تا غوندې یو توند او تریخ په هېواد او ولس عاشق او مین شخص هلته وي زما د هېواد سپکاوی به څوک نه کوي زما د قوم به هم څوک سپکاوی نه کوي بلکې د هغه اولینه خبره به دی چې ته ولې د مجلس کې د برخه اخیستې ده زه بیا هم وایم که د افغانستان دپاره په اسرائیلو کې هم یو ناسته کیږي او ما ته دا فرصت پیدا کیږي چې زه پکې برخه واخلم زه به هلته ورځم ایمانا وجدانا په ډېر قوي ایمان او وجدان په افغاني عشق او مینه محبت په خپل هېواد ګورئ ما تر اوسه نه کوم حزب جوړ کړی نوم که حرکت جوړ کړی نه مې چا نه رای اخیستې زه یو افغان یم که څوک یې مني که نه مني په خپل هېواد عاشق یم مین یم ما د خپل هېواد ایمانا قاري صاحب تا هلته څه وویلې دې غونډه کې تا څه وویلې ما سوال اجازه راکړه وروره ته مه غږېږه بې ادبي مه کوه پرېږده باچا پروګرام ده زه وغږېږم ما د خبرو په منځ کې مه رالوېږه وروره که د خبرو منځ زه ما تا ته وویل چې تا حیثیت به کېدای چې ته نه وې تا حیثیت به دومره نه وي چې زه هلته او نه به د دومره حیثیت زه تا پوښتنې ته جواب درکړم خو پرېږده زه اخر ته وغږېږم تا حیثیت به دومره نه وي چې ته پوسې هلته ما کوم فعالیت کړی ده او مهم نه ده چې زه تا ته اوس ووایم چې ما هلته څه ویلي دي ولې ما تا ته وویلې بیا یې تکرارا وایم چې سیاست دا نه ایجابوي چې ته یو مجلس کې دیوال شاته د خپل هېواد دپاره د فعالیت کړی وي او هغه ته په عام محضر باندې حتما ووایې همدومره کفایت کوي چې وروره زه تا ته دومره ووایم چې که ته منې که نه منې ما ته دې نه پروا راځي نه د راته غم راځي ما د خپل هېواد او د خپل ولس ایمانا او وجدانا ښه نمایندګي کړې او څه چې حق د هغه مې ویلي دي بس نور ضرور نه چې توس ما را پوښتنې وکړې تا پوښتنې ته حتما جواب درکړم قاري صاحب زه به تاسو ته د دې په باره کې یو خبره وکړم 2.5 کاله مخکې دلته د برطانیې په پارلمان کې غونډه وه د افغانستان د غیر رسمي لکه د حکومت خو په رسمیت نه پیژني نو بیا ملګرو ما ته هم ټلیفون وکړو ویل چې ته هم راشه موږ سره لاړ شه
یعنی دا خبره ما یو څو ځل مخکې هم کړې او ویډیوګانې مې زما په دغه کې شته دی. موږ ورغلو قاري صاحب د برطانیا په پارلمان سره ویزټر دی چې دی خو دلته د هغې د وکیلان یا د هغې د وزیرانو سره کېناستو خبرې مو کړي. موږ چې خبرې ختمې کړې موږ چې غونډه وکړه هر څه چې ختمې کړې زموږ غوښتنه دا وه د برطانیا د خلکو نه یا د حکومت نه دا غوښتنه وه چې موږ په افغانستان کې نه جنګ غواړو او دا کوم تاسې چې په افغانستان باندې دا پابندیانې لګوئ اقتصادي یا نورې د دې زور طالبان حکومت ته نه رسېږي ولس ته رسېږي. موږ چې دا خبرې ختمې کړې قاري صاحب په آخر کې زموږ یو ملګری د هغه ویلې وایي چې ما ته دغه ویلې وکیل د برطانیا د پارلمان چې ستاسې نه مخکې یو میاشت مخکې یو بله ډله راغلې وه د هغې نظر او دا خو بلکل بدل و. یعنې ګورئ که موږ نه وی تللی او موږ د افغانستان د خپل نظر مو ته داسې وړاندې کړی نه وی چې یاره موږ په افغانستان کې نه جنګ غواړو په افغانستان موږ غواړو چې پرمختګ وکړي د اقتصادي پابندیانې په افغانستان به لګوئ نو ګوره دا خبره به همداسې پاتې وه. موږ خپل پیغام د برطانیا د حکومت خلکو ته ورسو او داسې هم ورسو چې هغوی ویل چې بلکل دا ستاسې نظر ډېر ښه موږ تعلیم غواړو تحصیل غواړو د افغانستان جوړه غواړو. قاري صاحب تا خبره وکړه ګوره موږ په تعصب دا خبره نه کوو. زه نن سبا په دې میډیا کښېنم او الله دې وکړي افغانان چې دغه ځای سره ثبت کړي. د ثور کودتا نه وروسته یا د انقلاب نه وروسته ډاکټر نجیب هم په دغه حکومت کې نور محمد ترکی هم حفیظ الله امین هم ببر کارمل هم ټول قاري صاحب ټولو. ببر کارمل سره د ټانګونو په ټانګ باندې د روسانو سره افغانستان ته راغی. هغه ګوره زه د دې په تعصب دا خبر نه کوم چې باید د خبر کوم ګوره که تاجک او که هر یو خو تاجک ببر کارمل نه یادې نه ببر کارمل ته څوک کنځلې کوي نه ورته بد رد وایي. خو نن زما پښتون چې دی وروره دومره هلکان دی راځي ډاکټر نجیب ته کنځلې کوي ډاکټر نجیب ته توهین کوي. واله که ته خو یوازې ډاکټر نجیب خو د 40 کال انقلاب ذموار نه دی چې ته راځي خو پښتون چې دی پښتون دغه ته کنځلې کوي ډاکټر نجیب ته. تاجک خو ورته نه کوي ازبک ورته نه کوي هزاره ورته نه کوي ترکمن ورته نه کوي بل پشهی ورته نه کوي. خو پښتون ناپاسېږي نن خپل ډاکټر نجیب چې د هغه وخت رئیس جمهور تېر شوی د سید مهربان هغه راځي ډاکټر نجیب ته کنځلې کوي. مګر ته وګوره چې د ببر کارمل سره ورسان یو ځای راغله مګر هغې غږ هم نه کوي. مګر زموږ پښتانه چې دي بدبختانه به ویو چې دومره په غلطه لار روان دي چې دا خلقي دی دا پرچمي دی دا طالب دی دا مجاهد دی او دا کمونیست دی او دا جمهوریت دی ټوله ورځ د دې نه بل کار نشته. تباه او برباد هم کړه دا وطن په دې خبرو باندې. نور قومونه هم په افغانستان کې اوسېږي که نه په هغې کې خو نه چا د خلقي نوم واغوستو نه د کمونیست نه د بل خو ټیکه تاسې پښتنو اخیستې ده چې بیا راځئ چې ډاکټر نجیب زه داسې نه یم چې زه دلته زه خلقي یم زه پرچمي یم. ستاسې غونډه کې خلک نن په ټیک ټاک راپاڅېږي د افغانستان رئیس جمهور چې پاکستان ته نه بېادبي دي ما پې غول کول پنجابي هغه راځي سیاه مهربانه تاسې په ډاکټر نجیب ورته کنځلې کوي توهین ورته کوئ ستاسې دومره وړې خولې دومره غټې خبرې او د ډاکټر نجیب لور ویل چې خدای ته وګورئ زما په پلار باندې سیاست مه کوئ زما پلار ولې یادوئ بیا مړي ولې یادوئ. نو که تاسې یادوئ خو دغه انقلاب کې چې انقلاب چې تېر شي هغه نور هم یاد کوئ نو تاسې خالي او ډاکټر نجیب نیولی دی چې سهار او ماښام چې ډاکټر نجیب باندې سیاه مهربان لاسونه پاکوئ. شرم درته پکار دی پښتنو ولې ځان نه شرموئ. یا ډاکټر نجیب یوازې په دې افغانستان کې دا ظلمونه کړي آیا د نورو خلکو نه دي کړي مجاهد لیډران نه دي کړي د نورو خلکو نه دي کړي. خو دا زموږ ناکامي دا ده چې موږ همیشه همدغه خبرې کړي د خپل خلک هم نظام تباه برباد کړي. د 2 روپو سړی به راوچه شو د اشرف غني صاحب ته به یې ورسې مهربانه کنځلې د ناموس کنځلې دا خو داسې نه کېږي وروره. نو قاري صاحب ډېره مننه